نن د 2023 تعلیمي کال د جولای د میاشتې 20مه نیټه ده. په بلوچستان ایالت کې زموږ د افغان کډوالو په پنډغالو یا کیمپو یا ارویز کې چې کوم ورته وایي 6 میاشتنۍ ازموینه پیل شوه. نو زه د یونیسیار حکومت پاکستان سوسایټي او افغان کمیشنریټ هغه ټولو ادارو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو دپاره یې دغه تعلیمي نظام را جوړ کړی دی چې دا وخت په ټولو کیمپو کې په لسګونو زره ماشومان چې په هغه کې نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم د دې ازموینې برخمن دي. نو دا د 6 میاشتنۍ ازموینه پیل شوه. خو د یونیسیار او حکومت پاکستان څخه زموږ دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو خصوصا د ښوونکو پر مخ او د زده کوونکو پر مخ باندې چې کومې ستونزې پرتې دي پکار دا ده چې دوی زموږ دغه د افغان کډوالو د ښوونکو او زده کوونکو ستونزې ور حل کړي تر څو زموږ تعلیمي نظام ښه وده وکړي او زموږ بچیان ته ښه عصري تعلیم او د نن عصر د ټکنالوژۍ مطابق برخمن شي او د خپل هېواد د راتلونکي لپاره د خدمت مستر وګرځي. مننه.